بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو، ګرانو مینوالو، د پښتو ادب تاریخ کلاسیکي دورې اړوند شپږم درس ته مو هرکلی کوم. په ننني درس کې بیا هم موږ د روښانیانو هڅې او په پښتو ادب کې د هغوی ونډه باندې خبرې کوو. د موږ د ننني درس موخې دي: د روښاني غورځنګ مهم شاعران او لیکوالان پیژندل، د حاجي ګدای، درویش، دادو، ابابکر کندهاري او میرزا خان روښاني ادبي رول تشریح کول، د روښاني شاعرۍ مهمې ځانګړنې لکه تصوف، اخلاقي پیغامونه، ساده ژبه او نور، د یادو شاعرانو د شعر بیلګې تحلیل او معنا کول، د روښاني ادب تاریخي او سیاسي شالید درکول او د پښتو ادب په وده کې د روښانیانو اغیزې ارزول د موږ د ننني درس موخې او اهداف دي. له ارزاني خشکې نه وروسته حاجي ګدای د پیر روښان پیرو ده. د بایزید روښان معاصر سړی و. په بټپوره کې له پیر روښان سره یو ځای سوی و یا یې له هغه نه لاسنیوی کړی و او د روښاني طریقې مرید او د کمال درجې ته رسېدلی سړی و، یعنې هغه خلافت، پیري او مرشدۍ ته دا سړی رسېدلی و. ادبي اثار یې یا لیکنې په حالنامه کې ترلاسه سوي دي. د شعر یوه بیلګه یې ده: دا څلور څیزه لطیف دي، د فقیر په ځان ناساز دي، که ما فهم دلیل وکړو یو دیدن بل آواز دی. او په دغه توګه تر پای پورې ادامه لري. هیره دې نه وي چې له محصلینو پرته که چیرې نور د پښتو ادب تاریخ مینوال غواړي چې د دوی د شعرونو بشپړې بیلګې ومومي یا پیدا کړي، نو د پښتو ادب کلاسیکي دوره د استاد هیوادمل اثر ده. کلاسیک او لرغونې دوره ادب تاریخ یې لیکلی او دغه راز د استاد پښتوناقا شیرزاد اثر کتلی سي چې هغه هم کلاسیکه دوره پښتو ادب تاریخ باندې لیکل سوی ده. د پیر روښان له پیروانو نه بل سړی درویش دادو دی. پلار فرید خان نومېده، ځای په تیرا کې اوسېده او د خلافت تر درجې پورې په روښاني طریقه کې رسېدلی و. ځانګړنه یې دا ده چې په روښاني بهیر کې د ده لور هم د پیر بایزید روښان مریده وه او شهزاد ګله نومېده. د شعر یوه بیلګه یې ده: د کامل مخ آینه دی، د حق مخ پکې لیده سي، د مرید قبله کامل دی، د کامل و خپل مخ ورته کاته شي. د ښځینه لیکوالو له ډلې نه شهزاد ګله ده چې د درویش دادو لور وه. د روښاني غورځنګ ښځینه پیروه یا لاروۍ ده یا یې هم پیروه ده. د شعر بیلګه یې ده: ای جلۍ شهزاد ګلې، د هیچا به روزي نسې، ته د شهنشاه خپلې. ابابکر کندهاري د روښاني بهیر بل پیرو شاعر او لیکوال ده. د عثمان کاسي زوی و، په تیرا کې اوسېدلی او دغه راز د هند په میداني پور کې اوسېدلی ده. د هداد د لښکرو مشر و او په 1034 هجري قمري کال وفات سوی ده. د مرات العارفین په نوم اثر یې درلوده خو ورک ده، په لاس کې نسته. د شعر یوه بیلګه یې ده: ابابکر سرفراز و په عالم کې چې په خپل حضرت شاه یاد کړل سلو، ظاهري بادشاه سایه د الهي ده، شکرانه د لوی بادشاه ده د ویلو. میرزا خان روښاني د روښاني بهیر بل پیرو شاعر او لیکوال ده. د نورالدین زوی و، د بایزید روښان لمسی کیږي. تیرا، ملتان، لاهور او دکن ته یې سفرونه کړي وو او په 1040 هجري قمري کال په جګړه کې شهید سوی او یا وفات سوی ده. میرزا خان روښاني چې د روښاني بهیر ستر سالار یا لاروی و او دغه راز د دغې کورنۍ سره یې نسبي تړاو درلوده. په روښاني بهیر کې ډیر فعاله شخصیت پاتې سوی ده. موږ ته یې پښتو دیوان را پاتې ده او په 1454 هجري قمري کال کې د دوست شینواري لخوا چاپ سوی او خپور سوی ده. بیا ځلې چاپ په 2004 میلادي کال کې سوی ده. شعري ډولونه یې دي لکه غزل، قصیده، مخمس او د موضوع له مخې عرفان، اخلاق، عشق، مرثیه او نور ځینې ټولنیز موضوعات رانغاړي. د میرزا خان روښاني د شعر بیلګه ده چې د یار د مینې خوب په خراب زړه وړم، بېهوده به د نور چا منت په څه وړم، خپل اشنا د یادو داغ را باندې کېښود، د دې داغ نقش عین ولې مه وړم. د میرزا خان روښاني دغه شعر ته که وګورو له تیرو نورو بیلګو څخه متفاوت ده، یا د هنریت هغه آثار چې دي هغه پکې غښتلي او له نورو نه په قوت دي.
میرزا خان روخاني چې د دکن د جګړې کې د ګډون درلود او په غاړه یې د هغې جګړې یا د هغې پیښې تاریخ یې خوندي کړی په دغه بیت کې ده په تاریخ د 1040 وایم خبر چې لیده سوه پر دکن ګجرات جبر. نو 1040 کال چې ده دا د مړینې کال هم ده چې همدغه د دکن په جګړه کې دی په شهادت رسېدلی ده. د روښاني بهیر د دغو شاعرانو د شعرونو د بیلګو په بنسټ او د دوی د خواریو او زحمتونو پر بنسټ دغه عمومي پایله راښکلی شو چې دغو شاعرانو تصوفي فکر خپور کړی ده، دیني او اخلاقي پیغامونه یې وړاندې کړي دي او ادبي ارزښت په دې کې ده چې ژبه یې ساده او له مفهومه ډکه ده. د عرفاني مفاهیمو پراختیا یې کړې ده چې په هغه ټیم کې پښتو ادب کې عرفان په دوغومره پراخه پیمانه نه و بیان شوی او مهم ټکي یې دا دي چې شعر د تبلیغ وسیله ده، نه دا چې دوی د خوند لپاره شعر او شاعري کوي یا د وخت تېرېدلو لپاره. او بل دغه ډول د پښتو ادب د ودې مهم پړاو ده، یعنی دا هغه پړاو ده چې پښتو ادب یوې نوې دورې ته یعنی لرغونې دوره یې پرېښې ده او کلاسیکې یا دوهمې او یا هم منځنۍ دورې ته پښتو ادب داخل شوی ده. الله مو روغ لره. که په اړوند موضوع له تاسې سره کومه پوښتنه وي له موږ سره یې په تبصرو کې شریکه کړئ. تر بل درسه ښې چارې الله مو مل شه.